الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل. رواه احمد. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی په مالداري کې چې یو سړی موړ وي ډیره دنیا لري په دې کې هیڅ حرج نشته که چیرې دا سړی تقوادار د الله څخه ویریدونکی وي. محترمو عزتمنو، په دنیا کې که ظلم روان دی، په دنیا کې که عیاشي روانه ده، په دنیا کې که فحشي روانه ده، په دنیا کې که د دین د نړېدو کارونه روان دي، په دنیا کې چې د مسلمانانو د ګمراهۍ اسباب تیاریږي، دا هم د مالدارانو طبقو د طرفه سوي. او په دنیا کې که مدارس آباد دي، د دین مراکز آباد دي، د تبلیغ مراکز آباد دي، د غریب او د مسکین د هغه ذریات پر کیږي، نو دا هم د مالداري طبقې د طرفه سي. نو کم مالداران چې خپل دنیا او خپل پیسې د بل په خیرخواهي کې لګوي، د الله د رضا د پاره لګوي، پر دین باندې لګوي، د آخرت د ګټلو د پاره لګوي، د غریب او د مسکین د کونډې او د یتیم خیال پکې ساتي، د امسایا او د خپلوانو خیال پکې ساتي، د دین د تقاضا او خیال پکې ساتي، نو نبی علیه السلام د هغه په حق له فرمایي چې لا بأس، هیڅ پروا د دې سړي د پاره نشته چې څومره هم مالدار دی، دی به په دغه دنیا باندې جنت وګټي، آخرت به وګټي، صدقه جاریه به وکړي، دی به مړ وي، د به یو مسجد جوړ کړي ثواب به روان وي، دی به مړ وي، د به یو مدرسه جوړه کړې وي ثواب به روان وي، دی به مړ وي، د به یو د دین بل کار روان کړي ثواب به روان وي، دی به مړ وي لیکن د یو غریب او د مسکین کور به ور جوړ کړی وي ثواب به روان وي، تالاب به ور جوړ کړی ثواب به روان وي، کپړې به ور اغوستي هغه به لمنځونه پکې ثواب به روان وي، واده به ور کړی هغه د ګناه څخه بچ وي ثواب به دله روان وي. دا ټوله به د ده دپاره د جنت د ګټلو سبب وګرځي. او که چیرې د هغه دنیا د یو چا سره ورسره ده، دی په دې باندې د سروزو د باجو محفلونه جوړوي، د ده دپاره ګناه روانه ده. که دی فلمونه او ډرامې په جوړوي، د ده دپاره ګناه روانه ده. که کلبونه د سټیج پروګرامونه جوړوي، د ده دپاره ګناه روانه ده. که په دې باندې دی یو عیاشي او فحشي کوي، د دوژخ د کلو اسباب تیاروي. نو په کار دا ده د مسلمان دپاره چې هغه طبقه کې ځان شامله کړي چې د هغو په برکت سره دین روان دی، د دین کارونه روان دي، د هغو په برکت سره د غریب کار روان دي، د مسکین کار روان دي. د بلې طبقه کې دې نه شاملیږي چې د کم چا دپاره دنیا وبال سي، دنیا د ده د دوژخ د کلو سبب وګرځي. که چیرې دا دنیا د ده سره نه وای، دومره ګمراهي به نه وای کړې، دا فحش کلبونه به نه وای جوړ کړي، دا سینماوې به نه وای جوړ کړي، دا فلمونه او ډرامې به نه وای جوړ کړي، او دغسې د عیاشي پروګرامونه به نه وای جوړ کړي، غلط کارونه به نه پکولی، عیاشي به نه پکولی. نو دا دنیا د ده دپاره د اور توک جوړ سو، د دوژخ د کلو سبب جوړ سو. د دغسې دنیا څخه الله مسلمان ساتي چې د ده دپاره پر ځای د جنت د کلو د دوژخ د کلو سبب وګرځي. الله دې مسلمانان هغه مالداران جوړ کړي چې دوی د جنت اسباب په تیار کړي، نه د دوژخ اسباب. والسلام. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د محترم الحاج مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب و سهارنی نبوي حدیث ته غوږ واست.